په پاکستان کې د امنیتي بې ثباتۍ اصلي لامل څه دی او حکومت یې ولې کوم اقدام نه ترسره کوي؟ ستاسو پوښتنې ته راځم چې پاکستان کې د بې ثباتۍ عوامل څه شي دي. کار خبره ده چې پاکستان یو د اول نه جوړ شوی مهندسي د شوی د چې باید په خپل امن وي او د ګاونډي هوادو یا د سیمې د هوادو د امنۍ هم پاکستان جوړ شوی دی. د همیشه د پاره د بل عبارت باندې ویل شو چې پاکستان د دهشتګرو ډلو لابراتوار دی. همدلته دهشتګر ډلې جوړیږي، روزل کېږي، تمویلیږي او بیا چې کوم ځای کې ورته ضرورت یې هلته کارول کېږي. نو خامخا هغه کار کې چې دی په نور هوادونه نه امن کړي دي، خو هغه کې به دی په خپله هغه وایي کویا مه نه د بل چا په لار کې وایي هغه کوی په غاړه باندې لار شي. نو هماغه کارونه چې دی د نور هوادو بالخصوص د افغانستان دپاره ترسره کوي، په هغې کې په خپله پاکستان اوسنۍ غلامه اداره لویدلې ده. موږ باید پاکستان نوم بدنام نه کړو. د پاکستان غلامه اداره، پاکستان د 250 مسلمانانو کور دی او 250 مسلمانان فقط دغه ستونزې او مخکې چې د 80 کاله دی بیده وو او په دې نه پوهېدل چې په موږ باندې یو تحمیلي غلامه اداره د انګریزانو د خوا نه په زور تحمیل شوې ده په چل کې او خلک په داسې حالت کې اچولي چې هره هندوی که یهودي که عیسوي هر څوک چې زما د دکان دروازه بیرته پروا نه کوي، په ما دې حکومت کوي. نو دغه د خلکو تکلیف و، ځکه چې انګریزان ډېر هوښیار قوم دی، په هر قشر کې کار کوي، هم یې په علماو کې پاکستان کې کار کړی دی، هم یې په عوامو کې او هم یې په سیاسیونو کې او هم یې په اداره د پوځي اداره خو په لاس کې ده، خو یو څو کسه جنرالان دي چې د پاکستان په 250 میلیونو خلکو باندې حکومت کوي او هغه یرغمل نیولې دي. نو دغه یوازینۍ لاره ده د استعماري قدرتو دپاره چې اوبه خړې کمایان ونیسه. نو کله چې په یو هېواد کې ناامني نه وي، انارشیزم نه وي، ګډوډي نه وي، نو هلته دی نشي کولی چې لاسوهنه وکړي. نو د دې لپاره که ستاسو په یاد وي د مشرف په وخت کې چې جورج بوش په امریکا کې جمهور رئیس و، 3000 استخباراتي خلک یې په پاکستان په مشرف باندې ومنل چې دا به بالکل خپلواکي لري، پاکستان کې خپل زندانونه کولی شي ولري، خپل خلک کولی شي استخدام کړي او چې هر څه کوي د پاکستان حکومت ورسره کار نه لري. نو دا هغه خلک چې تر اوسه پورې هغه داسې کسان نه چې هغه به امریکایانو، هغه د پاکستانیانو منتها د امریکا تابع پاکستانیانو چې پاکستان کې استخدام کړو، په کار یې اچولي دي او هغه تر ننه پورې دا په خپل سر باندې لګیا دي، کار کوي او د ناامنۍ دپاره هر قسم ته دغه هدفي وژنې کوي. لکه ګوره څو علما په شهادت ورسېدل او پرلپسې لکه په تاسو په دغه کې چې وویل شو مثلا د پوهنتون استادان یا نور کارګر، دا هغه کسان چې د کار وړ خلک دي او خلک په دغه کېږي، یعنې یو مشکلات ستونزې راپې کوي، هغه خلک همیشه دی وژني تر څو د خلکو د غفلت او د خلک په غفلت کې همیشه تل په غفلت کې وساتي او د چې څه غواړي هغه په خلکو باندې تحمیل کړي. وینځي صاحب دلته تېره ورځ هند هم پاکستان ته ګواښ وکړ چې باید ترهګري ودروي، کنه نو سختو پایلو سره به مخ شي. ستاسې په آن آیا پاکستان به دا کار وکړي؟ که چېرته ونه کړي آیا هند به بیرته پر پاکستان باندې حمله وکړي؟ نو دا د پاکستان مسلکیت دی. یو ډاکټر نشي کولی چې د خپل ډاکټرۍ نه غیر د انجینرۍ کارونه وکړي. د پاکستان مسلکیت دهشتګري ده، هم د هند په مقابل کې کوي، بالخصوص پاکستان د کشمیر کې او هم په لاهور شاوخوا کې هم کوي او هم په افغانستان منګه او تاسې په طرف باندې او هم د ایران په مقابل کې سیستان په خو باندې مخکې کې تاسو په یادو حملې پرې کړې وي او دوی کوشش کوي چې هلته د دهشتګرو ډلې ولیږي او هلته د ایران په مقابل کې وکاروي. حتی د اوس وخت کې د ایران او د امریکې ترمنځ چې جنګ و پاکستان پکې سو مخي کول او کوي، همدا د پاکستان مسلکیت دی. د خپل مسلکیت په اساس باندې دا کړنې ترسره کوي، خو بالاخره به دا مسلکیت وایي کوک بار وایي تر منځله نه رسېږي. نو زه یقین لرم هغه ورځې د هند پرون بل پرون که دا اعلان یې وکړ د هند د دفاع وزیر چې که چېرته دی د دهشتګرۍ نه لاس وانخلي نو د لوی جنګ سره به مخامخ شي.